په کندهار کې د طالبانو مهمه غونډه. طالبانو په دغه غونډه کې ځینې مهمې پریکړې او نوې ګمارنې کړي. ملا برادر او خلیفه حقانی له زړې دندې لرې کړل سول او نوې دندې یې ترلاسه کړې. دا چې بشپړ حال څه دی، ویډیو بشپړ را سره تعقیب کړئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کندهار کې د طالبانو غونډه، خپلمنځي اختلافات که په کابینه کې بدلونونه. کندهار کې یو شمیر سرچینې وایي چې د طالبانو امیرالمؤمنین ملا هیبت الله په مشرۍ په دې ولایت کې د طالبانو یوه لویه غونډه روانه ده. د معلوماتو پر بنسټ یادې غونډې ته د طالبانو د کابینې شاوخوا 15 وزیران او نور لوړپوړي چارواکي بلل سوي دي. په ورته مهال بي بي سي هم د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو لومړی وزیر ملا حسن اخوند، مرستیال لومړی وزیر ملا عبدالغني برادر، د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پوهنې وزیر، د روغتیا وزیر، د مالیې وزیر، د سوداګرۍ وزیر، د قانونو وزیر، لوی څارنوال او ځینې نور طالب چارواکي له وړمې ورځې راهیسې په کندهار کې دي. کندهار کې سرچینو خامه پریس ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د طالبانو لخوا نوی رئیس الوزرا وټاکل سي. د معلوماتو له مخې ښایي ملا برادر د ملا حسن اخوند پر ځای د طالبانو نوی لومړی وزیر او سراج الدین حقانی بیا د نوموړي لومړی مرستیال سي. د سرچینې په خبره دغه غونډه د جنرال رازق په کور کې له پرون راهیسې روانه ده. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د دې غونډې په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې به طالب مشران په دریو موضوعاتو خبرې او پریکړې وکړي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر اخري شیبو تعقیب کړل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت او ښې چارې، د الله په امان.